د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو اومه ګډه ستراتیژیکه غونډه د چین په پلازمینه بیجینګ کې ترسره شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له خپل چینایي سیال وانګي سره په مهمو سیمهییزو او نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دواړو خواو په افغانستان کې د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره د مشخصو او تایید وړ اقداماتو غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی او ټینګار شوی چې باید هڅې وشي چې ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ټولو هغو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې چې سیمهییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پېښوي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. چین شاید به این حقیقت پای برده باشه اختلاف سیاسی که بین افغانستان و پاکستان موجود است. پاکستان همیشه کوشش میکنه که او اعتمادی که بین تاجیکستان و افغانستان و بین ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان و همچنان بین روسیه و افغانستان بین افغانستان و چین موجود هستند با اساس یک توطئه کوشش میکنه که این را طوری ثابت کنه که افغانستان به این کشورها تهدید هستند. به این اساس همین دید و حدیث صورت میگیره. ما فکر کنیم که کدام نتیجه نخواهد دادن ولی باز هم پاکستان کوشش میکنه که اینطور یک موضوع را سازماندهی کنه. په ورته وخت کې اسلامي امارت تل په افغان خاوره کې د ترهګرو ډلو شتون بې بنسټه بللی او ویلي دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. پاکستان په ځلونو له کابل غوښتي چې خپل نړیوال امنیتي مکلفیتونه پوره کړي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه یې اندېښنې څرګندې کړي دي. اسلامي امارت دا ادعا رد کړي او د ترهګرو ډلو په تیره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي شتون د هیواد کورنۍ ستونزه ګڼلې ده. استراتژی پاکستان در سطح بزرگ به بنبست مواجه شده و فعلا تلاش میکند با استفاده از پتانسیل و ظرفیت چین در منطقه اعتماد سازی نماید و ضمنش روابط خود را با افغانستان دوباره عادی بسازد. چین او پاکستان هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو څخه د ګټه اخیستنې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ او هوکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه اړیکه وساتي او د نړیوالې ټولنې سره یو ځای د افغانستان حکومت وهڅوي چې د سیمه ییز ثبات، پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام لپاره مرسته وکړي.